کو کې راځي وي یو کس ډېر ګناهګار وي چې د وفات ټیم یې راغی خپل زامن یې راجمع کړل وی چې کله زه مړ شم ما به وسېځئ او چې ایره شم هغه ایرې به مې داسې هوا ته والوزوئ چې داسې خورې ورې مې لاړې شي ما مه خښوئ که داسې روغ هم خښ کړمه زه ډېر یریږم چې ما له به الله ډېر عذاب راکوي ډېر ګناهګار یم دا ایرې مې داسې خورې والوزوئ خورې ورې هوا ته یې راله والوزوئ چې هوا یې ووسي که داسې روغ هم کېښودمه ما له به الله ډېر عذاب راکوي زامنو یقه شان وکړه چې وفات شو ویسېزو ایرې ورله داسې وچانګل رب العالمین خو قادر مطلق دی حکم یې وکړو راجمع شئ چې ټولو ذراتو ته حکم وکړو راجمع شوې سړی ترې نه جوړ شو رب ځان ته مخامخ کوي ولې دې دا کار کو دا کار دې ولې کو رب ورته وی دا کار دې ولې کو وی ربه ستا نه ډېر یریدلم ستانه ډېر یریدلم ډېر ګناهګار وم ستانه ډېر یریدلم رب العالمین ورته ما معاف کړی بس چې ما نه یریدلې ما معاف کړی رب العالمین وایي ما ځان سره یو فیصله لیکلې ده زما امتیانو زما رب العالمین وایي زما بندیانو ما ځان سره یوه رقه لیکلې ده ما لیکلی دي ځان سره د عرش خوا کې چې زما رحمت په زما په غضب غالبي ښه نو امیده کېږئ مو رحمت ما مې په غضب غالبي بس ما طرف ته راځئ زه بخمه ګناهونه م بخمه زه معاف کومه چې نن را سره ژوند دی نو ګورئ موقع په لاس شته نن که مونږ توبه وباسو الله یې قبلي نن که مونږ وایو خدای منځونه رانه تیر شوي دی به راوګرځوم الله نور مې معاف کړي خدایه دا ګناه مې کړې بیا به دې ګناه له لاس نه وړم ربه معاف مې کړي نو که نن توبه وباسو نو الله معاف کوي او که نه وفات شو بیا به د توبې دروازه بند دی که نن ده که سبا ده یو ورځ به د الله دربار ته ځو رب العالمین دې مونږ ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي او عطاءالله دپاره دعا وکړئ چې الله یې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې مغفرت کامله نصیب کړي الله دې د رشته دارانو صبر جمیل نصیب کړي الله دې د هغې مغفرت کامله نصیب کړي رب څه کمی کوتاهۍ تې شوي الله معاف یې کړي خدایه رشته دارانو له صبر جمیل ورکړي خدایه صبر یې نصیب کړي ربه زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې ربه مونږ ټولو له د آخرت ګټه راکړي ربه د آخرت سودا راکړي ربه د آخرت تلې د نیکو درنې کړي ربه د عذاب قبر نه محفوظ کړي ربه ستا مخې ته به ودرېږو ربه هغه ودرېدل راته آسان کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه